د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په هیواد کې د وروستیو جګړو د شدت له امله په یوه میاشت کې یعنې د غبرګولي له 18 د چنګاښ تر 18 نیټې د هیواد په 15 ولایتونو کې 22,240 کورنۍ بېځایه شوي دي چې اوسمهال په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي د دغو بېځایه شویو ډېر شمېر په ننګرهار او کم هغه یې بیا په ارزګان ولایتونو کې ثبت شوی دی. فقط در یک ماه یعنی در بازه زمانی یک ماه از حبده جوزا تا حبده سرطان امسال که واقعا بسیار وحشتناک و تکان دهنده است. 32,284 خانواده در 25 ولایت کشور به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند. د بشري حقوقو کمیسیون د یو تحقیقي راپور په خپرولو سره وویل چې له دغو بېځایه شویو ډېری د جګړو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي چې د تېرو کلونو په پرتله دا شمېره په 1400 لمریز کال کې 4.8 سلنه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې دغه بېځایه شوي نه د سرپناه مناسب ځایونه لري، نه ورته لومړني روغتیایي خدمتونه رسېدلي دي او نه یې هم امنیت خوندي دی چې دوی یې په اړه اندېښمن دي. دوی بېلابېل مشکلات سره مخامخ دي. همدا اوس یوازینی یا اصلی عامل هم جګړه ده. له بده مرغه هم د رواني په لحاظ دوی ډېر مشکلات سره مخامخ دي او هم د مسکن او نور نیازمندي او ضرورتونه چې دوی لري. دغه کمیسیون د جنگ پر ښیو لړخونو غږ کوي چې نور د جګړې لاره پرېږدي او په هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره د ژر تر ژره یو دایمي اوربند وکړي. دولت افغانستان و تمام طرفهای درگیر در جنگ از طالبان است، همه هر کسی که در جنگ افغانستان درگیر و دخیل هست، کمیسیون مستقل افغانستان با جدیت با خواستار از این هست که با تن دادن به یک آتش بس اینا تلاششان بر این باشه که واقعا خاتمه بدیم به یکی از عوامل بیجا شدگی که بسیار مهم است و این بیجا شدگی نه تنها باعث از دست دادن خانه و خانواده و زندگی میشه بلکه باعث از دست دادن اعضای بدن و معلولیت و مشکلات دیگه میشه. د بشري حقوقو کمیسیون له ټولو فعالو ملي او نړیوالو ادارو څخه غواړي چې دغو بېځایه شویو ته د زده کړو، استوګنې، روغتیا او خوراکي توکو په برخه کې خپل پروګرامونه پراخ کړي او په وخت ورته مرستې ورسوي.